بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله زما ښایستو خویندو موږ تاسې بیا په ګروپ کې سره ټول سوي یو. نن موږ تاسې وایو د پاکۍ پیژندنه. پاکي د لمانځه دپاره موږ تاسې وویله چې د مخ تر دې چې موږ تاسې لمونځ وکړو باید په فرضیاتو کې راځي. که زموږ بدن چټل وي، که زموږ کالي چټل وي، یعنې مردار وي، موږ تاسې دغه ته مردار وایو، او یا دا ځای مردار وي، نو زموږ تاسې لمونځ نه صحیح کېږي. انشاءالله تعالی نو اوس به راسو د پاکۍ پیژندنه چې پاکي وچیش ته وایي. دلته یې ورته کښلي چې الف معنا اول. هغه کارونه چې اودس په ماتېږي، هغه کارونه چې اودس په ماتېږي، همهغه کارونه اودس لازموي. موږ تاسې اودس وایي، ستاسې چې ورته پام وي. لکه د انسان له دوو لارو څخه د یو شي وتل یا په ډکه خوله قی وهل. دا خو موږ تاسې ټول الحمدلله په دې پوهېږو. که موږ تاسې تشناب استعمال کړو، موږ تاسې باید استنجا خامخا وکړو. اول ځان پاکو، پخوا به لوټې استعمالېدلې، اوس خو په ګردو کورو کې دغه موږ تاسې تشناب کاغذ بولو، دغه ټویلیټ پیپر پروت دی، دا باید استعمال کړو. وروسته لاسونه پاک پرېولو او خپله استنجا وکړو. اوس نو په دغه ښه چې اودس په چیش باندې موږ تاسې کوم کارونه اودس په ماتېږي، په هغه باندې اودس لازمیږي. هغه څو شیان دي. اوس به راسو، دا به زه درته هایلایټ کړم انشاءالله تعالی. دلته دا خوندې داخلېږي، زه په دغه باندې مې اواز نه کوي، بند کېږي. اول د انسان د دوو لارو څخه د مثال که ادرار وي، که مواد غایطه خارج سي، باید اودس په ماتېږي، بیرته باید اودس وسي. ښه، قی وهل په ډکه خوله باندې اودس ماتوي. خوب کول اودس ماتوي. که څوک داسې ښه بیده سي چې مثال که اتکی د شا څخه ایسته کړې، که څوک ناست وي چې د اتکۍ دې ایسته کړه او وودېدی، دغه خوب ماتوي. که څوک ښه په خوب کښېوتی، نو هغه اودس ماتوي. اوس به راسو، دلته الف یې کښلی و، دا به موږ تاسو وایو چې اول، دا به ووایو چې دوهم، بیا یې ورته کښلې ده. د اودس فرضیت دلیل. په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو دپاره دغه آیات نازل کړي دي چې ای مؤمنانو، دلته بیا موږ تاسې وایو یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دي. اذا قمتم، کله چې تاسې درېږئ، په الی الصلاة، چې تاسې ولمانځه ته درېږئ، تاسې لمونځ کوئ. فاغسلو وجوهکم، نو پرېولئ خپل مخان. و ایدیکم، او دواړه لاسونه، الی المرافق، تر څنګلو پورې. دا ستاسې پام په هر وخت چې په قرآن کریم کې په آیات کې موږ تاسې ته یو شی حکم رالی، هغه پر موږ تاسې باندې فرض دی. دا به زه درته هایلایټ کړم انشاءالله تعالی، تاسې توجه ورته وکړئ. څو شیان سوله. ښه، چې تاسې پر لمانځه باندې درېږئ، فاغسلو وجوهکم، دا یو. ایدیکم الی المرافق، دا دوه. وامسحو برؤوسکم، پر خپلو سرو باندې مسح وکړئ. و ارجلکم الی الکعبین، او پر خپلې پښې پرېولئ در بجلکو پورې. دا آیات دی. اوس نو موږ تاسې راځو دغه ځای ته، معنا ته. ما تاسې ویله چې یا ایها الذین آمنو، ای خلکو یا ای مؤمنانو چې ایمان مو راوړی دی. اذا قمتم الی الصلاة، کله چې تاسې پر لمانځه باندې درېږئ، نو څه شی وکړئ؟ فاغسلو وجوهکم، خپل مخان پرېولئ. و ایدیکم الی المرافق، او له خپل لاسونه پرېولئ تر څنګلو پورې. وامسحو برؤوسکم، او تاسې خپل سرونه مسح کړئ. و ارجلکم
الى الكعبین او تاسې خپلې پښې پریولئ دربي جلکو پورې. څلور شان سوه، دا فرض سوه، دا پر موږ تاسې باندې فرض سوه. دغه خپله یې وګورئ، سوره المائده ده 6 آیات یا 6 سوره ده، آیات نمبر به انشاءالله تعالی زه در پیدا کړم، یا به د المائده 6 آیات وي، دغه زما اوس ایر سوي دي. دغه یې په پښتو معنا ده: ای مؤمنانو کله چې تاسې د لمانځه دپاره پورته کیږئ یا درېږئ، نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې پریولئ او سرو باندې مسح وکړئ او پښې در پونډیو یا در بیجلکو پورې پریولئ. اوس نو به موږ تاسې راسو د اوداسه فرضیاته. موږ تاسې اوداسه فرضیات زده کړله نه، په آیات کې موږ تاسې ته راغله. دا معنا لري چې دا شی پر موږ باندې فرض دی چې آیات باندې نازل سو. ښه، د اوداسه فرضونه، د اوداسه فرضونه 4 دي. اول، یو وارې د مخ پریولل، یو وارې پریولل فرض دي. در څنګلو پورې دواړه لاسونه پریمنځل دا فرض دي، یو وارې دي، ستاسې ورته پام وي. د سر 4مې برخې پورې مسح کول دا فرض دي. تر پونډیو پورې، در بیډیو پورې، وبخښئ، در بیډیو پورې معنا موږ تاسې دغه ته بیجلکې وایو. در بیجلکو پورې د پښو پریمنځل دا فرض دي. څو شان فرض سوه؟ 4 شان. یو وارې یو وارې پریولی دي. پر نیمایي سر باندې د سر مسح ده، پر ټوله سر باندې نه ده، پر نیمایي سر باندې، یا نیمایي نه دي، د سر 4مه حصه، 4مه حصه باندې مسح کول فرض دي. دغه 4 شان چې موږ تاسې وکړو، موږ تاسې اودس مکمل دی. ماشاءالله خویندو، تاسې به خامخا میوټ پاتېږئ، ټوله میوټ پاتې شئ. ښه، اوس راغلو د اوداسه سنتو ته. د اوداسه دا 4 شان خو فرض وه پر موږ تاسې باندې. زموږ تاسې اودس په دا 4 شانو باندې صحیح کېږي، مګر موږ تاسې د الله په قرآن په آیاتو باندې او په حدیث باندې سنت هغه کارونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي، هغه کارونه پر موږ تاسې باندې سنت مؤکد چې وي، چې همیشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي، موږ تاسې باید خامخا هغه وکړو. که دا مشترک وو، موږ تاسې ګناهکار وو. هلاله خور تاسې باید میوټ وساتئ، ستاسې د کور مجلس موږ ته راځي. انشاءالله تعالی راځو د اوداسه سنتونه. د اوداسه سنتونه 14 دي. اول، د اوداسه دپاره نیت کول. نیت د اوداسه سنت دی. موږ تاسې وایو ځمه اودس تازه کومه د لمانځه دپاره، دا نیت صحیح دی. دغونده نیت زموږ تاسې صحیح دی. که دا تاسې په خپل نیت، خو د زړه ارادې ته وایي، که تاسې په ژبه ادا کوئ او که تاسې په د خپل زړه کې نیت وکړئ. معلومدار موږ همیشه دغه وایو چې اودس نه لرم یا اودس مې دروند دی، اودس تازه کوم د لمانځه وخت دی. دغه نیت صحیح دی انشاءالله تعالی. د بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت چې د لمانځه د اوداسه در مخې ووایو. پر دغه شي ته بیرته راځو چې موږ تاسې تشناب وکړئ، موږ تاسې بسم الله نسو ویلی، دې ته وروسته راځو. تر مړوندو پورې د دواړو لاسو پریمنځل. مړوند معنا دا دی چې موږ تاسې د لاسو در بندو پورې د دواړه لاسونه باید پریوړو. دا سنت طریقه ده. ستاسې چې پام یې دلته لاسونه در څنګلې پورې په فرضو کې یاد سوي وه، مګر د لاسو پریوله در مړوندو پورې دا سنت دی. 3 واره خوله پریمنځل دا سنت دی. 3 واره موږ تاسې د شهادت په ګوته یا په مسواک باندې موږ تاسې خپل غاښونه مینځو، بیا موږ تاسې 3 واره خوله او کشه کوو. دا 3 واره خوله او کشه کول دا سنت دی. په 5 مسواک وهل سنت دی. دا مسواک دوغنده ډېر ثواب لري، دوغنده ډېر ثواب لري چې دا زموږ استاذه وایي دغه که تاسې اودس تازه کوئ او مسواک ووایئ لکه د جنت کلي چې دا مسواک چې ستاسې په لاس کې وي، لکه د جنت کلي چې په لاس کې وي.
دا داسې نه دي چې مسواک د جنت کلي ده، یعنې دومره ډېر ثوابونه لري. 3 وارې پزې ته اوبه اچول، 3 واره موږ تاسې پزه مینځو او د چپه لاس په دا کوچنۍ ګوته باید موږ تاسې خلال کو چې داسې ځای شی نه پکښې کې چې د پزې یو حصه وچه پکښې پاتې سي، دا په دې خاطر باندې دا خلال کېږي. نو 3 واره د پزې ته اوبه اچول دا سنت طریقه ده. د نارینو دپاره د ږیرې خلالول چې ګوتې په واغوندي یوې خوا او بلې خواته یې سره وکړي چې پوست یې لوند سي، دا د نارینو دپاره دی، دا سنت طریقه ده. د پښو او لاسو د ګوتو خلالول دا سنت طریقه ده. مطلب داسې نه چې لاسونه موږ تاسې ګوتې مو جفتې نیولي لاسونه پرېوله د ګوتو منځونه موږ تاسې وچ پاته سي. هر ځای چې وچ پاته سو دا معنی لري چې د سنت طریقه مو پر ځای نه کړه. نو خپل دا د ګوتې به موږ تاسې یو د بل سره واغوندو چې د ګوتو منځونه مو لاندې سي. د ټوله سر مسح کول سنت دي. زه به دلته اشاره ورته وکړم په دغه ځای کې موږ تاسې وویله چې د سر د څلورمې حصې مسح کول فرض دي، دلته د ټوله سر مسح کول سنت دي. فرق یې دغه دی د فرض او د سنتو. د سر په اوبو سره د دواړو غوږو مسح کول، دغه موږ تاسې د خپله بټه ګوته د غوږو شاته کو او په د خپله د شهادت په ګوته باندې موږ تاسې خپل غوږونه مسح کو. داسې نه چې بیرته دوه وار لاس ورته لوند کو، دا سر چې مسح کړئ دا ګوتې مو لندې دي په دغه باندې کولی سو. په ترتیب سره اودس تازه کول، دا خو نو ټوله موږ تاسې الحمدلله د ټولو زده دي او ټوله په پوهېږو. ترتیب دا معنا لري لکه موږ چې وله چې اول مثال لاسونه مینځو، بیا خوله مینځو، بیا پزه مینځو، بیا مخ مینځو، بیا لاسونه در څنګلو مینځو، د سر مسح کوو او بیا راځو پښو ته. یعنې دا ټوله اودس باید په ترتیب سره وسي. اول راسته طرف کېږي بیا چپه طرف کېږي، دا هم سنت دي. اول معلومدار اول راسته لاس موږ در څنګلو پورې مینځو، بیا موږ تاسې اول راسته پښه مینځو بیا چپه پښه مینځو. دا اول هر عمل چې موږ تاسې په دا لمانځه کې کوو چې موږ تاسې مثال اوس لکه لاسونه چې مینځو لکه پښې چې مینځو نه، دا باید موږ تاسې اول راسته طرف وکړو بیا یې چپه طرف وکړو. په یوه غړي پسې سمدستي بل غړی پرېولل، د دې څخه مطلب څه شي دی؟ داسې نه کوو چې موږ تاسې مخ پرېولئ بیا یو څو دقیقې ماتله سو یا ولاړ سو هلته یو کار وي هغه کار وکړو بیا راسو لاسونه پرېولو بیا وروسته پښې پرېولو، هغه خو هېڅوک نه کوي الحمدلله. خو بیا هم ویل یې بیخي صحیح دي چې ټوله غړي باید په یوه وارې باندې مثال مخ مو پرېولئ، لاسونه مو در څنګلو پرېوله، سر مسح مو وکړه، پښې مو پرېولې او داس خلاص. دا ټوله باید هم په ترتیب باندې وسي او هم دغه د ځنډ ور نه کړل سي چې یو غړی دې وچ سي بیا دې بل غړی پرېوله سي. دا د اوداسه سنت وه او د اوداسه فرضونه وه. د لمانځه دپاره پاکوالی و چې موږ تاسې در مخه درځي چې الله سبحانه وتعالی وایي چې تاسې په لمانځه ودرېږئ تاسې به پاکوالی په نظر کې نیسئ. که تاسې در په یاد کې په شرایطو کې او په ارکانو کې د لمانځه پاکوالی فرض دی د لمانځه دپاره. دا زموږ تاسې د اودس و. نو په دغه کې انشاءالله تعالی که تاسې سوال درلودی چې ریکورډینګ بند کو انشاءالله تعالی تاسې به سوال وکړئ. دغه څلور تاسې په نظر کې ونیسئ دا فرض دی. فرض اول په نظر کې ونیسئ، دا درې واره یې دا بیا سنت دی. اوس مثال استنجا وړاندې چې موږ ویل چې موږ تاسې تشناب استعمال کو دا باید استنجا وو، دا سنت طریقه ده، دا په فرضو کې نه دي راغلي. او دغه نور موږ تاسې ویله چې په ترتیب باید وکړو، مسواک ووهو او خوله 3 واره پرېولو، پزه 3 واره پرېولو، دا په د فرضو کې نه دي راغلي مګر سنت طریقه ده. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي، دا موږ تاسې ترک کولی نه سو، په ترک کولو یې موږ تاسې ګناهکار کېږو. پسې رابسو انشاءالله تعالی. زه به پیج راواړومه، موږ تاسې به ښه ده ما څه دعاوې درته ښه ده په اخوا کې دې بیخي ډېر ښه غواړمه وښه هغه شان چې اودس ماتې وي. موږ خو تاسې اودس ووایي چې اودس
څه معنا لري؟ اودس پاکي ده د لمانځه دپاره، او اودس کې چې شي فرض دي چې شي سنت دي. اوس به راسو چې په لاندې شیانو سره اودس ماتیږي. نه خیر است، ما بادام را واخستم نه خورم نه ما بادام. موږ تاسې اوس وایو موږ تاسې دا شی د مخ ووایه چې د تشناب د ضرورت د استعمال وروسته ضرورت وي، او یا د بدن څخه وینه جاري وي چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. او په اول به دغه ته راسو چې په د تشناب د ضرورت باندې چې که ادرار دپاره وي، که د مواد غایطه دپاره وي، او که ګاز ووځي، موږ تاسې ګاز بولو نه، که هوا ووځي د دوه دغه ځای ته وروسته موږ تاسې راځو، هوا ووځي اودس به ماتېږي. بېرته به راسو دې ځای ته. له بدن څخه په داسې شکل سره وینه روانه وي چې هغه د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. اوس مثال موږ تاسې په اشپزخانه کې ډېر چاړه استعمالوو، که دا چاړه مو د ګوتې څه وموښتله، دا وینه توی نه سوله، ونه بهېدله، فقط د هغه ځای مازې نه کوي، سور سو نشر یې ونه کوي، نو زموږ تاسې اودس په مات نه دی. نو او که چیرې دا وینه داسې دا ځای ډېر پرېسو، وینې د دا ځای څخه حرکت وکړي، روانه سوه، په دې باندې مو اودس مات دی. موږ تاسې باید اودس تازه کړو. منګولی ډوډۍ خوندو میوټ پاتې سي. څنګه سپین سترګې ښځې وږی ټوله خوندې چې ګروپ ته راځي باید میوټ یاست. زه تاسې ټوله میوټ کومه. موږ تاسې وخت په دغه کې ضایع کېږي. ښه، بېرته راځو دغه ځای ته. له بدن څخه ښه په ډکه خوله باندې قی وهل، که د خوله ډکه وي دا هم اودس ماتوي. په ناړو کې چې زموږ تاسې غاښ ونیسي یا مو اوري وینه کوي، که چیرې په ناړو موږ تاسې ناړې ورته وایو نه، په ناړو کې د وینې راتلل، یعنې د وینې رنګ ډېر و، ناړې کمې وې، رنګ ډېر و، د سور رنګ ډېر و، نو دا هم اودس ماتوي. بېرته باید اودس تازه کړو. ښه، دا د نارینو دپاره دي، زموږ تاسې دپاره نه دی. هغه نارینو ته بیا پرېږدو. که نارینه ته ضرورت پیدا سي بیا له شهوت څخه، هغه باید اودس تازه کړي. زموږ تاسې دپاره دا نه دی. او د ښځې ښه، که د ښځې د سینې څخه داسې یو چرک راووځي بیا له شیدو څخه یا وینه راووځي، دا د ښځې اودس ورماتوي. د ښځې اودس که چیرې د ښځې څخه وینه راسي او یا د ښځې څخه سپینې اوبه جاري وي، دا هم اودس ماتوي. دا زموږ ستاسې دپاره دی. دغه شی هم د نارینو دپاره دی، دا زموږ ستاسې دپاره نه دی. دا دلته پرېږدو د شرم او د حیا په خاطر باندې. صحیح ده؟ انشاءالله تعالی پسې رابسو موږ تاسې دغه ځای ته. په کومو شیانو چې غسل لازمیږي او اودس پرې حتما ماتیږي. مثال په جنابت باندې غسل کیږي د ښځې، که په د مریضي کې وي په هغه باندې غسل لازمیږي، نو اودس یې ماتي. اول به اودس تازه کوي، وروسته به غسل کوي. ژور خوب، یعنې داسې خوب چې انسان په بشپړ ډول ویده سي، خپل کنټرول د لاسه ورکړي. که پرېوتي خو اودس یې ماتي. او ما د مخه تاسې ویله مالکه انسان یو شي ته تکیه کړي، دا تکیه انسان ځینې ایسته کړي او هغه وولېږي، دا معنا لري چې انسان ډېر ویده سوی دی، نو په هغه باندې اودس ماتېږي. او که چیرې څوک موږ تاسې وایي ستوني ستاغ دا رقم ویده سي، او که پر اړخ ویده سي، که خرهاري وکړي، هغه خو نه بیخي اودس ماتي. په نشه کې اودس ماتېږي. که نشه الله سبحانه وتعالی دې مؤمنان وساتي، هر رقم که نشه سو، او که چیرې دا د مریضي په رقم نشه ورکړي چې چا یو ځای خوږېږي او عملیات کوي، په دغه نشه کې هم اودس ماتېږي. ښه، د جنازې د لمانځه پرته په هر لمانځه کې که چا په قهقه سره وخندل، په
په دغه ځای باندې زه خپل د استادیت پوښتنه کوم چې د جنازې د لمانځه څخه پرته په دغه شی که ما د فقه په کتاب کې پیدا نه کړي ان شاء الله تعالی زه کوشش کوم چې دغه جواب هم تاسو درکړم خو په لمانځه کې که چا په قهقه وخندله هغه یې اودس ماتوي لمونځ به ځای پر ځای پرېږدي ولاړ به سي اودس په تازه کې بیرته به راسي خپل لمانځه ته به ادامه ورکړي که چیرې د دوو انسانانو مثال نر و ښځې بدن یې سره وموښتي او د شهوت خوند یې ورکوي دغه شی اودس ماتوي نو باید پر دې باندې دوی باید خپل د دې ته زه ډېره نه ځم د حیا په خاطر باندې موږ تاسې خپله پوهېږو که د دوو انسانانو غړي سره وموښتله او د شهوت پر راغی نو دغه اودس یې ماتي او انسان لوند سو که نر و که ښځه و لوند سو دغه یې اودس ور ماتوي دا د اوداسه د ماتېدو شان وه چې موږ تاسې نن وویله نو انشاءالله تعالی موږ تاسې به راسو و غسل ته غسل هغه شی چې غسل به پرېږدو بلې هفتې ته بیخي مو سبق ډېرېږي موږ تاسې نن ورځ د اوداسه د اودس وایه چې څه شي فرض دي چې سنت یې پکښې کې او د اوداسه د ماتېدو شیان مو وویله دا به انشاءالله تعالی تاسې څو واره واورئ دغه پیجونه به زه بیرته در واستوم که چېرې ما غلطي کړې وه ماته به انشاءالله تعالی بیرته تاسې میسج پرېږدئ هغه غلطي به بیا زه اصلاح کړم انشاءالله تعالی او هغه خوندې چې اوازونه یې راغلي دي زه بیخي ډېره بخښه غواړم دغه ویډیو زه بیرته نه در سره کوم موږ کلاسونه لرو ډېر وخت نه لرو الله دې په ریا کې نه راولي تاسې باید د خپل تلیفونو سره احتیاط وکړئ چې میوټ پاته سي نو موږ تاسې در اوسه پورې انشاءالله تعالی موږ تاسې دا ویلي وه چې لمونځ په تجوید باندې را شروع کړی دی او په لمانځه کې موږ په تېره هفته کې درود شریف ووایه درود یعنی اللهم صل اللهم مبارک مو وایه تحیات و تشهد مو ویلی دی دغه رقم پسې د سره څخه شروع کړی دی د ثنا ځینې وایه اوس اخري شی چې موږ تاسې په لمانځه کې وایو هغه دغه دعای ماثوره ده دعای ماثوره د درود شریف وروسته دعای ماثوره ویل په لمانځه کې سنت ده دا سنت اوس به راسو موږ تاسې تجوید ته انشاءالله تعالی ربنا را د با سره یو ځای کوو دلته په هر د شد په توري کې یو توری دوه واره ویل کېږي اول با ورغندی لري زه به رنګ د قلم نه کې تیز کړم اول با ورغندی لري او دوهمه با زور لري دلته به موږ تاسې ډېر کوښښ وکړو چې دواړه با ووایو ر به نه داسې نسو ویلی ولې کې ووایو موږ تاسې به په دې پوه سو چې یوه با موږ تاسې در منځ پرېښول نه مو وویل نو دلته به را د ولې با سره وجنګوو چې هغه ورغندی لري دا بله با چې زور لري دا به په زور ووایو اوږده وبې نه رب را درنه ده په د ډکه خوله بیا وایست رب نون باندې زور دی الف مده دی دا دوه حرکته کشیږي رب نه زموږ رب دغه نه معنا ورکوي زموږ دلته پر دغه د الف مده پر سر باندې یو د مد علامه ده دغه د مد علامه دا معنا لري چې دا بل توری که په حمزه ورسره شروع سو په دغه ځای کې مد منفصل جوړیږي دلته موږ تاسې مد منفصل جوړیږي دغه مد منفصل چې جوړ سو موږ تاسې باید څلور حرکته خامخا کش کړو څنګه وایو ربنا نا رب ستاسې ورته پام یې زه بعد واوروم یو وار رب وایم بیا به وایم رب ناکشوو څلور حرکته راځو دا بل توري ته حمزه تیره زور لري په تیره زور کې که دغه تیره زور موږ د حمزه په زور وایو او که د حمزه داسې وایي چې زور لري مخته الف مده وي دا دواړه یو شی دي نو څنګه وایي دوه خوله به پر خلاص کړو دوه حرکته به حمزه کش کړو ما تاسې ته ولیدې
چې حمزه هر الف خالي وي، الف خالي وي. که چیرې پر توري باندې په الف توري نه وبخښئ، که پر حمزه پر الف باندې حرکات رااله هغه حمزه دي. که حمزه د داسې کوچنۍ حمزه و که د الف په شکل و. دا چې که زور زیر پیش ورغندی، زور زیر پیش ورغندی، دا دواړه حمزه دي. نو دلته دا موږ حمزه بولو. حمزه دوه حرکته کې شو تا په یو زیر وایي تی، دا په چی نه وایو. ماته اکثره خوندي دا په چی وایي. چی د پښتو ده، دا په قرآن کریم کې نسته. د جیم پر رقم سر لري، لاندې درې ټکي لري. چینا نه دي، دا موږ تاسې په تی تی تا ده. نه نون باندې زور دی، الف مده دی، دا که شو دوه حرکته. آتینا ربنا، آتینا آتینا. اوس نو د دې معنا چې ده ربنا زموږ ربه، زموږ ربه. آتینا راکړې موږ ته، دغه نه د موږ معنا ورکوي. دلته وایو زموږ ربه آتینا راکړې موږ ته، چې شي راکړې موږ ته. فا په زیر د دال سره یو ځای کوو. په دغه ځای کې څو توري موږ نه وایو، دغه یا نه وایو، دغه حمزه الوصل نه وایو، دغه لام شمسی نه وایو. دغه فا به په زیر، دغه د فا زیر به راسن راولي د دال سره بیا وجنګوي. دال به په پیش د نون سره وجنګوي، نون به غونه کوي نه. دلته ادغام نه دی، دا نه وایي چې نون ساکن دی یا په پسې ده. دغه نون نه غونه کیږي، دغه نون موږ تاسې اظهار کوو. نو څنګه وایي؟ زه به دا لیکې ځینې ایسته کړم. فا په زیر د دال سره یو ځای کوو، دال د نون سره یو ځای کوو، یا فا په زیر د دال سره جنګوو، دال د نون سره جنګوو، یا باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکتې که شوه مد اصلي دی د الف دی. څنګه وایي؟ فا د پی په رقم نه وایي. فی دنیا، فی دنیا، پر دال باندې قلقله نسته. فا چې موږ د دال سره جنګوو قلقله نه پر کوو. فی دنیا د ځان سره چې هغه خور وایي هغې ته میوټ کړي. بیرته معنا ته زه راځم. موږ ویل چې زموږ ربنا، زموږ ربه آتینا راکړې موږ ته، چې شي راکړې فی دنیا، په دې دنیا کې. اوس نو نور چې شي غواړو ځینې حسنة، ح په یو زور وایو که چې وینه دا ح ده، او اول کوشش کوو چې دغه ح په ه باندې ونه وایو. دا په ه نه، حسنة نه وایو، یا دا ستونې ته بیا څنګه وایو؟ حسنة. دلته پر تا باندې دوه زورونه دي، یو زور دی یو نون دی. دا نون یې په دغه واو کې مدغم سوی دی، شد ځینې جوړ سوی دی. نو دلته د تا زور دا اسانه طریقه ده، زه درښوم. د تا یو زور په واو سره وجنګوئ، نون یې غرنه کوي. څنګه وایو؟ حسنة. بیرته واو په زور وایست، و حسنة و. فا بیا په زیر د لام قمري سره یو ځای کوو. ستاسې د پامې دلته که تاسې وګورئ دغه لام شمسي دی، نه ویل کېږي. حمزه الوصل یې نه ویل کېږي، لام نه ویل کېږي، پر دال باندې شد دی. دلته په دغه ځای کې که تاسې وګورئ دغه لام ورغندی لري، دغه لام قمري دی. نو دلته موږ دوه شان نه وایو، یو دغه یا نه وایو، یو د حمزه الوصل نه وایو. دغه فا په زیر باندې راسن د لام قمري سره یو ځای کوو. فیل، فیل. حمزه کش کی، حمزه باندې زور تیره زور دی، دوه حرکت کش کی. فیل. خو د درنو تور څخه د کوشش وکړي چې درنه یې ووایست. خی، خی. را درنه وایو، زور دی باندې ر. فیل خی ر تی. تا په یوه زیر باندې چې نه وایو، کوشش وکړئ هغه خوندې چې تا په زیر په چې وایي
هغه ځانونه اصلاح کړي. دا تا ده تی څنګه بیا یې وایو وفي الآخرة. اوس دا نور زه ځینې پاکوم. اوس تاسو ورته وګورئ چې د دې معنا څه شوه. دلته موږ تاسو د الله سبحانه وتعالی څخه غوښتنه کوو چې زموږ ربه موږ ته راکړه په دنیا کې څه شی راکړه؟ توفیق د نیکۍ راکړه، حسنه راکړه چې نیک کارونه وکړو. وفي الآخرة وفي دغه لام کوشش کوو چې دروند یې نه کړو. لام دروند نه دی، هیڅ وخت دروند نه دی بې له اسم جلاله څخه چې موږ تاسې یو توری په زور او په پیش ورسره جنګوو. بیا یې وایو څنګه وایي وفي الآخرة. را دره د خوا دره نه د ډکه خوله یې وایي وفي الآخرة. موږ ته توفیق راکړه د نیکۍ په دې دنیا کې او په آخرت کې. د آخرت سوال هم د الله سبحانه وتعالی څخه په آخرت کې هم حسنه راکړه، توفیق راکړه د څه شي؟ په آخرت کې بدله د نیکۍ راکړه. حسنه مې دلته درته تشریح کړه چې ح په یوه زور وایو ح، سین په یوه زور وایو س، نون په یوه زور وایو نه، که شوی نه حسنه حسنه. پر تا باندې دوه زوره دي، یو زور دی یو نون دی. نون یې په دغه واو کې مدغم سوی دی چې دلته واو ته شد راغلی دی. دا تا په یوه زور د واو سره وجنګوي، واو بیرته په زور ووایاست حسنة. دا غونه د نون څخه راځي، د تنوین د نون څخه راځي حسنة. اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې د الله سبحانه وتعالی څخه وغوښتله چې موږ ته زموږ ربه راکړې موږ ته په دنیا کې په دنیا کې توفیق د نیکۍ راکړې او په آخرت کې موږ ته بدله د دغه نیکۍ راکړې چې موږ کړې. څومره ښایسته دعا ده. وقینا دغه ته فعل امر وایي، دا قی فعل امر دی. نو هغه دې چې نه پوهېږي فقط دغه دې زده کړئ چې دلته موږ د الله سبحانه وتعالی څخه غوښتنه کوو قینا او وساتې موږ د څه شي مو وساتې الله؟ عذاب النار. عین په عین د همزه پر کماس ما وایست. ذال د ژبې پر سر وایست، پر ذال باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کاش کوي. ذا با په زور د نون سره یو ځای کوو. په دغه ځای کې بیا د ستاسو ورته پام وي چې دغه همزه الوصل نه وایو، لام شمسي نه وایو، دغه با په زور د دغه نون سره یو ځای کوو. نون دوه حرکته کشوو، مد اصلي د الف دی، پر نون باندې زور دی، الف مده دی. څنګه وایي عذاب النار. نار را باندې موږ تاسې دلته دریږو نو په زیره نه وایو، په ورغندي یې وایو عذاب النار. یو واری بیا درته وایم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دغه غونه په ژوند نه پرېږدي، دا به خامخا کوي. وقینا کینا به نه وایاست، قاف به په دروندي، دا قاف دروندي. وقینا عذاب النار. یو ربي بیرته معنا ته راسو، بیا به نو ولاړ سو موږ تاسې لاندې. ربنا زموږ ربه آتنا راکړې موږ ته فی الدنیا په دې دنیا کښې حسنه. که تاسې درېږئ کولی سئ چې دا تا په ها واړوئ، بیا ادغام ته مجبوره نه یاست. زه خپله دغه سویم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. حسنه توفیق د نیکۍ. وفي الآخرة او په آخرت کې
حسنه زه پر دغه ځای درېږم. که تاسې درېږئ د تا د ها په اواز واړوئ ادغام ته ضرورت نه لري، یو واو په یوه زبره وایست. مګر که مو داسې زده کړې ده چې دلته غوڼه کوئ ادغام کوئ هغه رقم یې وایست. مطلب تا به د نون به دلته به ادغام د غونې سره کوئ، دلته به ادغام د غونې سره کوئ. او په آخرت کې بدله راکه د نیکۍ. دا ټوله غوښتنې دي د الله سبحانه وتعالی څخه. وقینا او وساتې موږ عذاب النار د اور د عذاب څخه، یعنی د دوزخ څخه مو وساتې یا الله. امين. ښه اوس به راسو سلام ته. په السلام علیکم ورحمت الله سره لمونځ ختمیږي. دا واجب دی. خامخا به موږ تاسې اول راسته طرف ته بیا چپه طرف ته سلام ګرځوو او دا پر موږ تاسې باندې واجب دی، یعنی په لمانځه کې دغه کار واجب دی. دوهم اول راسته طرف ته او بیا چپه طرف ته سلام ګرځول سنت دی. دغه دواړو شان ته تاسې توجه وکړئ. سلام ګرځول په لمانځه کې چې موږ تاسې لمونځ په ختموو دا واجب دی، او اول راسته طرف ته بیا چپه طرف ته سلام ګرځول دا سنت دی. رابسو سلام ته. السلامو حمزه په زور د سین سره یو ځای کوو، سین بیرته په زور وایو. لام باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت یې کشوو. لا السلام، میم په یوه پیش باندې وایو مو. السلامو السلامو، عین په زور باندې وایو. عین په یوه زور باندې وایو. لام باندې زور دی یا ورغندی لري، دلته مدلین جوړیږي. لی لی هغه خوندې چې سلام په حمزه باندې وایي الیک وایي، دا د خوندې چې ځانونه اصلاح کړي. موږ تاسې لمونځ په تجوید باندې وایي. عین به خامخا زده کوئ. لی. کاف به په پیش د میم سره یو ځای کوي، میم به غوڼه کوئ نه، فقط د میم مخرج به ټینګوئ. علیکم علیکم، دغه به اوږدوي نه علی، داسې بیا نه اوږدوي، دا غلط دی. مدلین فقط او فقط نرمي غواړي. علیکم. واو په زور وایو و. را په زور د ح سره یو ځای کوو، پر ح باندې موږ تاسې همس کوو. څنګه وایو؟ ورح ورح. میم په زور وایو م. تا په پیش د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو، اسم جلاله لام په ډکه خوله باندې کشوو، او ها باندې چې دلته موږ درېږو ها په زیر نه وایو، ها ساکنه کوو. څنګه وایو؟ ها په زیر باندې وایو، ها په زیر نه وایو. دلته تا د موږ تاسې درېږو او همیشه موږ تاسې سلام هم دغه رقم چې موږ سلام اچوو یا سلام چاته وایو دغه رقم یې وایو. څنګه وایي؟ السلام علیکم ورحمت الله الله. لام اسم جلاله لام چې کشوي په ډکه خوله به کشوي، دلته موږ تاسې پیش ورسره جنګوو. بیا یو وار درته وایم. السلام علیکم د ها همس مو هیر نسي. مت الله الله. که اوس موږ تاسې درېږو بیا یې څنګه وایو؟ السلام علیکم ورحمت الله. د ها چې موږ ساکنه کو همس ورپر کوو. د دې معنا څنګه ده؟ سلام و سلامتی ته وایي. موږ تاسې ټول الحمدلله پوهېږو او زه فکر کوم چې تاسې ټوله خوندي دا ټوله معنا پوهېږئ. سلامتی دې وي پر تاسو باندې. کوم د جمع ده، دا ضمیر د جمع دی. علیکم پر تاسې دې سلامتی وي، او رحمت د الله سبحانه وتعالی دې پر تاسې وي.
دا خو زموږ تاسې لمونځ په ختموو. اوس نو موږ تاسې چې دغه جمع یادوو موږ تاسې که یوازې لمونځ کوو زموږ تاسې کرام الکاتبین چې دا موږ تاسې وایي دوې ملایکې مو پر اوږو ناستې چې زموږ تاسې ریپورټ کاږي ښه کارونه او بد کارونه مو ټوله کاږي دغه سلام موږ تاسې چې راسته طرف ته سلام ګرځوو راسته طرف ته چې مخ اړوو دا سنت طریقه ده او دا سلام موږ تاسې دغه ملایکو ته اچوو او دغه که بل څوک وي هغه ته اچوو او که چپه طرف ته سلام ګرځوو ملایکو ته دغه سلام اچوو او دا پر سلام باندې لمونځ ختمول واجب دي خامخا که لمونځ مو خلاص کړي سلام ورنه ګرځوئ دا لمونځ مو فاسد دی بل لمونځ به کوئ سیدې انشاءالله تعالی او بل دا دی چې مثال موږ تاسې دغه شی ووایو که یو څوک په جمع ولاړ وي لکه موږ تاسې په صف کې ولاړ یو موږ تاسې ملایکو ته هم دا سلام اچوو او دا راسته طرف او چپه طرف ته چې څوک ناست وي دغه ته یې ماسوو او دلته په دا فقه په کتاب کې کښلي دي چې دغه سلام د امام دپاره هم دی یعنې دا امام چې زموږ سره حاضر دی موږ تاسې ته لمونځ راکوي و دغه ته هم دی چې یا په دغه بل ځای کې یو نوټ ورکړی دی چې یعنې دا ټولو چې پر لمانځه ولاړ دي دا ټولو دپاره دي چې سلامتي دې پر تاسې باندې وي او رحمت الله سبحانه وتعالی دې پر تاسې باندې وي اکثره داسې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پر دلته ودرېږي هغه هم صحیح دی او دغه موږ تاسې عمومي وایو موږ تاسې د ورحمت الله پورې وایو الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي ډېر کوشش پر وکړئ چې تجوید وایست دغه نن د خوندو یو څه غالمغال و څو واره مګر دا ویډیو زه بیرته نه درسره کومه ولې موږ هم په دا نورو کلاسو چې اخته یو دغه ویډیو زما څخه چې پاتې سي بیا بلې هفتې ته پاتې سي بلې هفتې ته پاتې سي دا ویډیو زه در رسومه خوند چې خپل اوازونه واوري آینده به انشاءالله تعالی چې په کلاسو کې وي او ریکورډینګ کېږي ټوله خوند به انشاءالله په اذن د الله سبحانه وتعالی میوټ پاتېږي نو زموږ تاسې د نن ورځې سبق دغه و چې موږ تاسې په اوداسي کې فرضونه وویله چې څو فرض دي څلور فرض دي بیا مو سنت وویله چې د لمانځه دپاره پاکي شرط ده موږ تاسې ویلي وه د لمانځه په فرایضو کې او بیا موږ تاسې وویله چې څه شي اودس ماتوي انشاءالله تعالی بل هفته به موږ تاسې غسل او تیمم ووایو د الله سبحانه وتعالی په اذن سره دغه ویډیو به تاسې څو واره واورئ بله هفته کې به انشاءالله تعالی موږ تاسې دعای قنوت وایو بیا که موږ تاسې ژوندي وو په اذن د الله سبحانه وتعالی دوې درې هفتې به موږ تاسې ادامه ورکړو د تجوید به د خوندو سره تکرار کړو څو واره ریکورډ بیا هم کړو بیا د خوندو دپاره چې دا تجوید ورته تازه کو بیا یې ورسره ووایو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین یا رب العالمین